دوستانو ښه راغلاست. نن موږ تاسې د اف فرمولا بیسکس دلته ما لیکلي، خو حقیقت کې موږ تر اوسه پورې چې د اف فنکشن مو وولې اینډ اور ناٹ اف ایرر نیسټډ اف همدارنګه بیسک فرمولونه چې کوم موږ تاسې دوه درې درسه مخکې وولې د دې ټولو پریکټیکل ته راځو. د ټول پریکټیکل استفاده کوو. دلته زموږ پروډکټس دي، تاسو ګورئ دا پروډکټس دي چې دا پروډکټس هر یو موږ خرڅ کړي دي. دا ریوینیو ده، فرضاً ریم خرڅ شوی د 2720 په پروسسر خرڅ شوی 15600 د هر یو دلته ریوینیو لیکل شوی ده. اوس موږ تاسې راځو لومړی پریکټیکل ته. دلته لیکل شوي که چیرې ریوینیو د 15000 څخه زیاته وه هغوی ته څه ولیکه؟ ورته ولیکه ګوډ، او که نه وه زیاته هغې ته څنګه ولیکئ؟ ناټ ګوډ یا هیڅ هم ولیکئ. دا فرمول موږ تاسې دلته استفاده کوو. دویم کې که چیرې ریوینیو د 15000 څخه زیاته وه او د 20000 څخه کمه وه نو هغوی ته څه ولیکه؟ ګوډ، او که نه وه زیاته هغې ته ناټ ګوډ ولیکه یا بالکل دا سیل خالی پرېږدوه. نو دلته موږ ډېر زیات څیزونه زده کوو. درېیمه سناریو داسې ده که چیرې ریوینیو د 15000 څخه زیاته وه د 20000 څخه کمه وه دې ته به ولیکئ ګوډ، او که چیرته ریوینیو د 20000 سره مساوي وه یا د دې څخه زیاته وه هغوی ته به ولیکئ اکسپوننشل، او رست ایز ویلیو، او که چیرې د دوه شرطونو سره برابره نه وه بیا به تاسو بیرته دغه قیمتونه دلته څنګه کوئ؟ لیکئ به. همداسې د اخري فرمول هم. راځو لومړي فرمول ته. دا زه ما مخکې کار کړی دی، دلته ګورو یې، تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ. لومړي فرمول ته راځو. مساوي لیکو اف که چیرته دغه ریوینیو زیاته وه د 15000 څخه نو بیا به دوی ته څه ولیکئ؟ تاسو ورته به ولیکئ ګډ. څه به ورته ولیکئ؟ ګډ. او که چیرته زیاته نه وه کاما بیا داسې ډبل کالن تاسو واچوئ انټر. ګورئ اوس دا فرمول زه لاندې راکشوم. تاسو ګورئ کومه ریوینیو چې زیاته ده دا زیاته ده، دا زیاته ده، دا زیاته ده، دلته څه لیکلي؟ ګوډ، او دا نورې خالي پرېښي. ولې؟ ځکه دلته موږ د ډبل کالن په منځ کې هیڅ هم نه دی لیکلي، خالي مو لیکلی دی. وګوره دلته که د دې منځ کې موږ او تاسې یو څه ولیکو، ګورئ زه دلته راځم یو څه د دوی منځ کې لیکم. ګورئ دلته زه یو څه لیکل غواړم، ورته وایم چې ناټ ګوډ انټر. اوس وګورئ ناټ ګوډ دلته ولیکه. که دا فرمول زه لاندې راکش کړم تاسو وګورئ ناټ ګوډ یې پکې لیکلی دی. سمه ده؟ په دې باندې پوه شوئ؟ ښه. راځو دویم سوال ته. دلته ګورئ موږ باید لومړی دغلته وګورو د سوال ته ډېر په دقیق ډول باندې. وایي که چیرته ریوینیو د 15000 څخه زیاته وه اینډ، ګوره دلته اینډ لیکل شوی، اینډ او د 20000 څخه کمه وه دین د هغې نه وروسته به تاسو ولیکئ ګډ، او که چیرته نه وه ورته ناټ ګډ ولیکئ. دلته اینډ استعمال شوی، موږ باید د اینډ فرمول نه دلته څنګه وکړو؟ استفاده وکړو. راځو خپل درس ته. موږ ورته وایو مساوي اف لومړی لیکو، قوس شروع، بیا لیکو اینډ، یعنی دوه فرموله موږ یو ځای استفاده کوو. اف که چیرته اینډ که 11500 یعنی دغه ریوینیو دا زیاته وه د 15000 څخه، صحیح ده، او کوچنی وه د 20000 څخه نو بیا څه ولیکه؟ ولیکه ګډ، او که چیرې نه وه بیا ورته ولیکه ناټ ګډ. صحیح ده؟ انټر. موږ کوم ځای کې غلطي کړې؟ انټر. ښه، موږ تاسې ورته دلته لیکو. بیا د سره د فرمول ته راځو. مساوي اف قوس شروع اینډ قوس شروع که چیرې دا ریوینیو زیاته وه د 15000 څخه او
همدا بیا دلته ریوینیو موږ نوی انتخاب کړی او همدا ریوینیو کمه وه د 100,000 څخه نو قوس بند موږ ورته وایو بیا څه ولیکه ګوډ او که چېرته نه ولیکه ناټ ګوډ قوس بنده وو تاسو ولیده اوس دې ته یې ولیکل ناټ ګوډ که لاندې موږ راکوزیږو ناټ ګوډ ناټ ګوډ ناټ ګوډ ولې مګر تاسې فرمول کې دلته ورته ویلي دي که چېرته دا ریوینیو زیاته وه د 15 د به زره کو اوس صحیح کېږي ناټ ګوډ وینې دې کې ګوډ ولیکل که چیرې مطلب د 15,000 څخه زیاته وه او د 100,000 څخه کمه وه نو دا یو عدد چې دی همدې شرط ته څنګه کېږي پوره کېږي ځکه موږ تاسې ورته ویلي یو کله چې موږ تاسې اینډ استعمال کو ټول شرایط باید څنګه شي پوره شي دلته همدا یو عدد دی چې د 15,000 څخه زیات دی د 100,000 څخه کم دی دا نور عددونه د دې اینډ په لاجک کې څنګه کېږي نه سمیږي مخته ځو خپل درس ته دلته که چیرې زموږ ریوینیو د 15,000 څخه زیاته وه او د 100,000 څخه کوچني وه نو موږ به ورته ولیکو ګوډ او که چیرته ریوینیو زیاته او مساوي وه د 100,000 څخه موږ به ورته ولیکو ایکسپشنل او که د دواړو شرطونو کې برابره نه وه ورته به ولیکو ریسټ ایز ویلیو بیرته به همدا عدد دلته څنګه کی وبلی کی د دې فرمول د عملي کول دپاره موږ او تاسې اینډ څخه به استفاده کوو ځکه دا دوه شرطه باید عملي شي دلته وګورئ اینډ لیکل شوی دی او د هغې څخه وروسته به موږ بل اف لګوو ځکه چې موږ دغه ساحه هم څنګه کو برابره کو راځو په همدې فرمول ته ورته لیکو مساوي اف قوس شروع اینډ قوس شروع کوو که چیرته دا عدد زیات و د 15,000 څخه ځکه دلته موږ ورته ویلي دي وګوره او همدا عدد کوچنی و د 100,000 څخه نو بیا دې ته څه ولیکه کاما ګډ صحیح ده او که چیرته نه و بیا راځو اف که چیرته دا عدد زیات و او مساوي و د 100,000 سره بیا څه ولیکه exceptional او که نه و بیا به څه ولیکې همدغه قیمت به ولیکې تاسو فرمول ته وګورئ انټر دا اوس دلته وګورئ په همدې سل باندې چې ما کلیک کړی دی د فرمول انالایز کوو دلته موږ ورته فرمول کې لیکلي اف اینډ ځکه دا لومړی شرط موږ مجبور یو د اینډ په واسطه باندې ډک کړو دلته اینډ ذکر شوی که زموږ د قیمت د 15,000 څخه زیات او د 100,000 څخه کوچنی و دې ته به ګوډ ولیکئ بیا دویم شرط لیکو صحیح ده اف نیسټډ اف موږ استعمال که اف که چیرته دغه قیمتونه د 100,000 څخه زیات یا مساوي و هغې ته به ولیکي ایکسپشنل او که چیرته نه و کوچنی و یعنی د 15,000 څخه زیات هم نه و د 100,000 څخه کوچنی هم نه و او د 100,000 څخه مساوي او لوی هم نه و کوچنی عدد و هغه عدد به بیرته دلته څنګه کې وبلیکي لکه دا چې بیرته لیکلی دی نو دا فرمول موږ لاندې څنګه کوو راکشوي تاسو وګورئ دا هماغه عددونه خپله ولیکل ځکه چې دې دواړه کرایټیریا یا د دواړو شرطونو کې نه صحیح کېږي دې ته ګوډ لیکلی دی ځکه د 15,000 څخه زیات دی او د 100,000 څخه کوچنی دی او دا نور چې دي د 100,000 څخه زیات دي نو دې ته ایکسپشنل لیکلی دي په همدې شکل دلته موږ تاسې راځو دلته یو فرمول استفاده شوی دی ګورئ ویلي دي که چیرې ریوینیو زیاته وه یا مساوي وه د 100,000 سره او یا ګوره او وبښئ نشته یا که چیرې ریوینیو زیاته وه یا مساوي وه د 100,000 سره او کوچنی وه او زیاته وه د 15,000 څخه نو هغوی ته به څه ولیکئ فلیګ به ولیکئ دلته ګوره دا فرمول لیکل شوی اور که چیرې دا قیمت زیات او مساوي و د 100,000 سره یا
دا قیمت کوچنی و مساوي و د 15,000 سره نو دې ته به فلیګ ولیکئ او که نه دې ته به میډیم ولیکئ. نو ګورئ په همدې ډول باندې دلته څنګه شوي دي ځای پر ځای شوي دي موږ او تاسې انالایز کولی شو.